نن په افغانستان کې د اسلام په نوم یو حکومت جوړ دی زما جنکو ته د تعلیم اجازت نشته ولې زما د جنکو تعلیم باندې دنیا ته څه نقصان دی زما د ماشومانو په تعلیم دنیا ته څه نقصان دی پښتنو سوچ وکړئ په دې باچا خان د پرمختګ بنیاد خولی دی او هغه وایي چې هغه قام به پرمختګ کوي چې دا قام تعلیم یافته شي دې خبرې ته سوچ وکړئ زه خو دا ګڼم چې د هلکانو نه د جنکو تعلیم یو عمره ضروري نه زیات ضروري دی هلک کو تعلیم کوي زمونږ سوچ دا جوړ دی چې دی به ډګري علي په دغې ډګرۍ به ځي نوکري به کوي او خپل کور به ساتي خو کو جینۍ تعلیم کوي ستا د قام را روانه یونیورسټي انسټیټیوټ چې د کم هر زنانه په غېږ کې به یو ماشوم راځي او هغه ماشوم به لومبنی د ژوند خړپوسي ودرېدل خوراک هر څه د هغې مور نه زده کوي ستا را روان نسل بې تعلیمه کوي دې خبرو ته سوچ وکړئ